الاعلى مبارکه سوره چې د قران عظیم شان واتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ای پیغمبر خپل ور مرتبه پروردگار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی هغه ذات چې تقدیر خلای بیا لار خودلی غشنیلی د زمکه څخه راټوکولی بیا هغه وچ تور ګرځولی مېده کړی دي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى جرب قرآن په داسې توګه پرتا ولولو چې بیا به ته نه هېروي پرته له هغه چې د الله خوښوي هغه په ښکاره و هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم او مونږ به تا ته د آسان شریعت لار آماده کړو نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او لدی په ډډه کیږي هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اورته بلاړ شي بیا به نه پکې مري نه به ژوند کیږي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى برایو مند هغه چا چې سپېڅلتیا یې ورکړه او د خپل پروردگار نوم یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خو تاسو د دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقی پاتې کېدونکی دی همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوی و د ابراهیم او موسی په صحیفو کې